ملګرو نن به زه تاسو ته یو داسې خبره در وښوم. زما دا خیال دی چې یو ملا یو پیر هیچا به هم تاسو ته نه یې درښولی، او دا خبره ما چیرې واورېدله؟ دا د نن څه یو 20 کاله مخکې په راویند تبلیغي مرکز کې ما د امیر جماعت عبدالوهاب صاحب د مبارک خولې څخه د سار په تعلیم کې واورېدله. او هغه چې شته هغه یو داسې حدیث دی، انټرنیشنل حدیث دی، ورسې سرچ هم کوي، 5521 نمبر دی. نه دوستانو، موږ د هر شي څخه پناه غواړو، بجلی څه، د ګیس څه، د مهنګایي څه، د پټرول څه، د شرو د دعوې څه، د شیطان څه، کله کله د ماینې د غصې څه هم پناه غواړو. لیکن د دوزخ څخه پناه اخیستن دا غټه کامیابي ده. دوستانو، یو د حدیث درښیم چې تاسو به در اوسه پرې نه یې اورېدلی، یقین ومنه. هغه حدیث دا دی چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د هر فرض لمانځه بعد 3 واره دا ووایي اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، یعنی یا الله د دوزخ د اور څخه پناه راکې. الله پاک رسول وایي چې د قیامت په ورځ باندې دوزخ اور به په خپله دا وایي چې ای الله د دې سړي څخه مې وژغورې، دا ما لره مه راوله. څومره غټ سفارش دی د الله بنده. که دا خبره دروغ وله، دا خبره رښتیا نه وه، ورسې سرچ یې کوي، پر ګوګل باندې کتابونه راواخلي، د علما څخه پوښتنه وکړي. که دا دروغ ولو، د قیامت په ورځ باندې زما ګریوان ونیسئ، ستۍ پر زاګي د خدای ما دوزخ ته واستوي، خو مازې دا دعا وکړئ چې یا خدای د دوزخ د اور څخه بچاو کړې. اصل کامیابي دا ده چې حکومت او افسر ستۍ سپارش وکړي، څنګه به خوشحاله یاست. دوزخ په خپله ستا سپارش کوي چې ما لره دا انسان مه راوله.